حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ دا بیت المال ڈک تے ڈک مانعین دا زکاة و انکاریو کا ابو بکر صدیق اعلانو کو دی سر جہادو کے جہاد شروع شو خلقو یریدل زکاتونا و عشرونا دلادر را روان دی او زی پا دی جہادونا کیگی غنیمتونا مرا روان دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی وی مان اللہ سوچ رہا کہ چلا شدا بیت المال لگو گورا نا چکنگو کا اس سے نا چتا پتیر کے سو غریب یا کنڈ یا مسکین فقیر پاتے نہیں نا عمر فاروق دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاص مشیر او خاص وزیر چلالم او بیت المال میں چک کو او دا اغی اغا سیکرٹری سیب تمامی دا کاغذون روڑا لسٹونا او ما اغا لسٹونا ٹولو کتن نو چه سمرا غریبانان او مسکنان او کنڈ رنڈ مات معلومه دا ټولو نمونه پکی درج نا پلان کې یتیم دا پلان نم دے محلہ دون تنخواب ملاویگی بیت المال دا کنڈا او دے خاون مر او دون شیب ملاویگی دا فقیر او دا مسکین دا پلان کې محلے میاش یا دو یا دری یا کال پس بدم رشی ملاویگی نظارہ چون علمی خوشحال شو دا یو کنڈ نم پکی لکلے یہ دا فلان کې دا او دا خاون دی دا نم دی خاون دی مرد او دا فلان کې محلی سره تعلق لري واغی تا مخامخ مواد نو تنخواه تنو لکلے شوی حلکہ دی طولو تا لکلے شوی دا دی تنشتا چی دا سچل سیکرٹری صاحب نا تپوس کئی دا بیت المال چی کم نازم الامور دے وی ما تا پتا نشتا ابو بکر صدیق دقا چل کرنے دے زمستیک دا دا کنڈا دا دیتا بے مواد نی لکل کی دیشی پیسے کمی پا بیت المال کے دا دی ذمہ داری ممکن دا زوالا پتینس دکلا او عمر صاحب اغی محلی طلاق او تپوسیو که میاو دا دی کنڈی دا کور دے خاون دے مر دے دیتا دا موادو ذکر نیشتا عمر پیشا کارے پیشا دا دی کنڈی طولا ذمہ داری دا ماری فاروق رضی اللہ عنہ پسر شو یہ دروازے اڑا بول آواز ایور کے خزستا پلان کینم دی خاون دی مر دی کنڈے ویو زدل راغلیم او زوان ظلمیم دا دی مدینه شریفی او چستا سمر ضروریات ما تاویا چی دنے پورا کنڈے وی درے جتا می دی یو جت می دا دی چی دا روڑے بندو بس پکار دی زی وزر خزم خاون میں مر دی نمی پلاستا نمی روشتا نمی بچیشتا نمی لورشتا مالا دا روڑے بندو بس دویم مالا دا منگی دا کول پکار دی زمازوریم کہ دا یخوبونا سوک ڈکائی دکا مدینہ شریفہ کے خواگیو با کمی وی مخصوص پیانو مخصوص او با بے مالگی جنوی آمی او دریم دا کور میں کچا دی دا خوری دوڑے گی کہ دارا جارو کول پکار دی خو بچے دا ڈوڑے ذمہ داری زما یو گاونڈی غشتے دا اسارم ڈوڑے روڑے و مازیگر ما خامم روڑے اس دا دوکار دی که کولشی مائی بس خورے یا تروری دا ذمہ داری زما پسر دروازہ کھولاو کچی اس نا پیشورو کم چی منگیم دل ڈک کم او زیم دل جارو کم کنڈے وی چی بچے زخو معذور مو دروازے لنشم درتے چل را توخا چی سنگ کولاویگی وی چل برا توخیم خدا منگیستان مخ کی او ظلمی ڈک کڑے او کوریم جارو کڑے نو کتا دا خدمت کول غوانے سبانش ماوی ٹک شو با دا زمان ڈیوٹی شو دا با ار سار رازم او منگی بدل دا یخو تازو بونا ڈکو او کور بدل جارو کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی وی سار چے میں دے اشراق منزو کا دا کنڈے کور تاورلم او دروازہ میں وطاوالا اے کنڈے دا پرونے سڑے راغلے چلو خواہ چے دروازہ سنگ کلاویگی کہ منگیم دل ڈکم او زیم دل جارو کم کنڈے آواز راکا برخوردارا لگ لیٹ را لے اب پرونی سڑی دا کار کردے ستانا مخ کیوں سڑی راگے پرونم راگلے انہیں دا کار کردے میں خزب سار لوقتی نازم سار لا چی میں منزو کدے اشراق نا مخ کی ورالم
کونډې له مې आवाज ورکړ کونډې وې بچې بیا لیټ شوې اب سړی کار ستا نه مخکې کړی دی سار چې مانځه راتلم ورغلم کونډې له مې आवाज ورکړ کونډې وې بچې بیا لیټ شوې سړی ستا نه مخکې کار کړی دی بل ورځ تهجد نه مخکې ورغلم چې د دې کونډې دا کار زه په ذمه والم او زه وکړم چې ور مې وډبه کونډې دروازې چالو ښایسین کولاویږي زه هغه بار بار چې راځي هغه هلکې چې منګي م دله ډک کړم او زه یم دله جارو کړم وی بچې بیا لیټ شوې که نه سړي کار کړی دی خدای دا څوک سړی فرشته نه او انسان دی او په نیمه شپه راځي معلومیږي دا چې سړی څوک ډېر نیک سړی دی او د ریاکارۍ نه او د سمعت نه او د شهرت نه ځان ساتل غواړي راشه بس بلا ورپسې چې دا خدمته کوي دی د دین نور کارونه شته زه به نور وکړم خو دا معلومات اخلم چې دا سړی دی څوک دا دومره د نیمې شپې د دې کونډې خدمت له راتلل او ځای جارو کول او منګیره کول په نیمه شپه دا دی څوک نو بل ورځ د شپې په نیمه شپه رالم او یو ګوټ کې پټ ودرېده یو سړی را روان دی او سر باندې څادر اچولی دی او د خپو درزارې خیجي شکی شوم او ځان یې پټ کړی چې سمن دی راغی څپلی وست لاس کې ونیول یا کیړی څه چې رو رو روان شو چې سمن دی لاړ نو څپلی بیا په خپو کړی په درب درب روان شو چې د کونډې دروازې ته ورسېد لاس یې د بار نه ورښکته کړ ځان ته یې زنځیر کولاو زه ورته ګورم تیاره د مانینې هغه منګو کې چې څومره زړې اوبه پرتې وې هغه یې په بار میدان او کور کې چړقاو کړې او لاول یې کونډې ته وې ډډې ته شه زه خو ته لرې یم خبرې نه وم میدان یې والا چړقاو که او مشکیزه یې غاړې ته واچوله دا مشکیان به پخوا د پېښور کې ګرځېدل چړقاو به یې کړه هغه یې غاړې ته واچوله په شی کړه د سرمنې یو بتک غوندې لاړه اوبې راوړې او منګي وله ووینځل د اوبو نه یې ډک کړل برغولي پې د پاسه کېښودل او جارو یې راواغېسته او ځای جارو کوي ټوله خزله یو ځای ته راغونډه کړه دوړې پې خېږي خزله لوښي کې اچي یو په سر کې یو بار په ډېران غورځوي هغه اچي بار غورځوي کور یې وله صفا کوي خدای دا څوک د خدای نیک بنده په دا نیمه شپه کې د دې کونډې داسې خدمت الله تعالی دونه دې تا راضي کوي په نیمه شپه چې هر څه اخلاص کړ جارو یې غورځول ورې ځان پسې راښ کړه او لاس یې د بار نه ورښکته کړه او کونډې ولګول او دې را روان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی مې چې دې به زه کلک نیسم دې به ما نه ځان پټوي دا کار دې چاته نه ښایي ځان نه ښایي او معلومات یې کوم چې ما ته را نږدې شو ما ورمنډه کړې او کلک مې ونیوه چې مې ونیوه سړی خو ځان خلاصوي خو ما چېرته پرېښوده چې مې ونیوه او د مخ نه مې وله څادره خوا کړ سړی څوک خلیفة رسول الله حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر دا تدا کار کې دا پنی مشپه د کړه خدمت ته کې بیت المال کې تا ولا خانت دی نه خالی پرې خره چې دا ذمہ داری دې په خپل اغشته دا خو ته په غلام هم کول شي دا ډیوټي خو ته په نوکر او په وینځم کول شي دا خو په زویم کول شي دا ډر خو ماتم کول شي زما زوی ته هم کول شي د بل صحابي زوی ته هم کول شي دا څه کې په دانی مشپه حضرت ابوبکر صدیق کو جانل په دانی مشپه کې حضرت عمر وی ما ته سلګي واله ای ما ته وی چې عمره دلته خو دا کار تو کې دا ذمہ داری بناله ته په سرواله خو د قیامت پرد هغه لویه ذمہ داری به زما څوک په سر اخلي بار به مې څوک کړي زوی به وړي ته به وړې ستا زوی به وړي وینځه به وړي غلام به وړي هغه بار به مې څوک په سر اوچتای هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله مبارک نوم اخلي لومبې د ابو بکر اخلي ابو بکر فی الجنه جنت کې
هغه ابوبکر صدیق چې نبی علیہ السلام مرض وفات کې د وتو نو په دوو کسو یې ونیو د خپه مبارک او پسې راښکې شوه د ګوتې لاره جوړه کړه په ځمکه او چې په ممبر یې کېنو نو په هغې اعلاناتو کې یو اعلان دا کړی دی ای مسلمانانو په ما د هېچ احسان نشته ما سره چې چام ښېګړه کړې ده دنیا کې مې والا بدل خلاص کړی دی په ما د چې احسان نشته یو کس دی چې د هغې احسان په ما پورې دی په سټ زما د هغه احسان پروت دی او هغه له به د هغه د احسان بدل رب ذوالجلال د قیامت پر ورځ ورکوي هغه سړی څوک دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم